دا ټول ډېر زه د حاجي عبدالوهاب صاحب ته ورکوم چې هغوی یو داسې ښکلی سوچ وکړو او د خپلې علاقې نه بلکې د ټول پاکستان لپاره داسې پاکستان څه چې د انټرنیشنل بنګلادیش کې هم دغه ځای په ځای افریقا کې هم دغه دفتر کولاویږي. نو انشاءالله زه بیا هم یم چې څه ټایم هم زموږ ضرورت دی د خیر سره موږ به بیا کوو او زموږ ځان رارسوو. زموږ اورنی کوم پروګرام چې و اورنی پیس نو هغه د 2000 پیکج موږ تقسیم کړو چونکې هغه بیا د خلکو ته ډېر زیات خبر وشو بیا به خلک راتله. نو حاجي صاحب محترم چې زموږ کوم دی حاجي عبدالوهاب صاحب هغه وایي چې یاره تاسو به هېڅوک نه پرېږدئ او دوباره انټري شروع کړئ. موږ چې کله دوباره انټري شروع کړه هغه تقریبا زموږ 6000 پلس انټري راځي. نو زموږ 6000 پلس لپاره موږ هغه کم کینډیډیټ لپاره موږ دغه راوړله چې کوم د هغوی جیکټ دی مفلر دی او مطلب د هغې نه علاوه کوټ دی بنین دی جرسیانې دی زنانو لپاره مختلف آیټم. دغه پیکج وچلېدو اوس 15مه ورځ ده زموږ سره 5000 انټري شوي وه. 5000 انټري کې الحمدلله 3000 کسانو ته د دې وخته پورې دغه پیکج ورسېدو د بوټانو په شکل کې د بلوزونو د بنینونو د جورابو پاجامو صادرو او انشاءالله بقایه چې موږ سره څومره کسان پاتې دي 3-3.5 نو راتلونکي له 7 ورځو کې به هر کور ته هر بچي ته هر یتیم ته دغه پیکج د حاجي عبدالوهاب صاحبو بدولت د هغوی په مهربانۍ او د المروان ویلفیر فاونډیشن د ټیم د سوري لاندې دا به انشاءالله هر کور دا د حاجي عبدالوهاب صاحب کاروال دی دغه المروان فاونډیشن مخ په وړاندې ځي روان دی دغه المروان فاونډیشن مخ په وړاندې ځي روان دی د هر غریب مرسته کوي دا یې پهچان دی دغه المروان فاونډیشن مخ په وړاندې ځي روان دی دغه المروان فاونډیشن مخ په وړاندې ځي روان دی خدمت کوي د هر غریب چې خوشحالی شي نصیب خدمت کوي د هر غریب چې خوشحالی شي نصیب. بسم الله الرحمن الرحیم. پروګرام پښتو فنډ ذریعہ تورما تاسو سره غلې وي لوړ دیر ملاکن ډیویژن چې کوم د المروان ویلفیر فاونډیشن دفتر دی دا ټول ډیویژن دفتر دی او الحمدلله حاجي عبدالوهاب کمپانی دی چیرمین دی د المروان فاونډیشن د هغو په نگرانۍ کې په مشره کې الحمدلله په زرونو خلکو ته د ډیویژن هغو ته چې کوم د جمعې چې کوم پیکج او میلاو شو هغې صادرګي بوټان لوزونه مفلرې هر څه ورته ماشاءالله میلاو شو او هغه ډسټریبیوشن اوس هم دا وخت روان دی په دې چې څونه غریب خلک دی هر پیندې بېوسه دي یتیمان دي هغه راغلي دي او چې کوم جمعې چې کوم سامانونه دي هغه ورته میلاویږي خپل طبیعت ګوري دا تاسو کتی شئ ماشاءالله هغه ډسټریبیوشن د ډېرې مودې نه راسې روان دی. اشفاق صاحب راته هم په څنګ کې ولاړ دی زموږ معین دی د المروان فاونډیشن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. روان بھائی ډېره مننه. څنګه چې تاسو ته معلومه را زموږ د المروان ویلفیر فاونډیشن له طرفه چې کوم د یخنۍ موسم نو د هغې لپاره حاجي عبدالوهاب صاحب هغوی په کاوشونو سره د هر څه روان دي. عطاورحمن بھائی چونکې د قوم ته واضحه کومه چې زموږ اورنی کوم پروګرام چې و اورنی پیس نو هغه د 2000 پیکج موږ تقسیم کړو چونکې هغه بیا د خلکو ته ډېر زیات خبر وشو بیا به خلک راتله. نو حاجي صاحب محترم چې زموږ کوم دی حاجي عبدالوهاب صاحب هغه وایي چې یاره تاسو به هېڅوک نه پرېږدئ او دوباره انټري شروع کړئ. موږ چې کله دوباره انټري شروع کړه هغه تقریبا زموږ 6000 پلس انټري راځي. نو زموږ 6000 پلس لپاره موږ هغه کم کینډیډیټ لپاره موږ دغه راوړله چې کوم د هغوی جیکټ دی مفلر دی او مطلب د هغې نه علاوه کوټ دی بنین دی جرسیانې دی زنانو لپاره مختلف آیټم دي که نه شي. نو زموږ 6000 پلس انټري کې تقریبا د راروا تېر شوي منډې نه زموږ پروسس شروع شوی دی او فردر دا دی روان دی. یو هفته ردیم وشو انشاءالله په دې هفته نیمه کې به انشاءالله زموږ د خپل پیکج راغونډ کړو. نو کم کسانو چې انټري شوي ده هغه ستاسو د مخې راځي هر زنانه راځي خپل ماشومان له خپل پیکج ولیږي. خدای عزت کوي. اشفاق صاحب دا راته ووایي چې په دې کې څه ورته میلاو شو دغه بېوسو ته یتیمانانو ته په دې کې